الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن د لمانځه فضائل بیانوو. چې لمونځ یو څوک کوي د دې کم فضیلتونه دي. دا خو معلومه خبره ده چې لمونځ د اسلام دوهمه بنا ده. اسلام د دې 5 بناوې دي. اولینه بنا یا اول ستون کلمه طیبه یا صحیح عقیده ده. دوهم ستون لمونځ دی. دا چې د لمانځه لپاره مهم شرط اودس تازه کول وو، نو د اوداسه فضائل د اوداسه احکام بیان کړل. اوس لمونځ شروع کوو، نو د لمانځه مخکې به یو ځلې د لمانځه فضائل بیان کو، ورپسې به انشاءالله د لمانځه احکام او مسائل ته ورځو. الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. یقینا المنځ منع راولي د فحشا او منکر کارو څخه. فحشا هغه ګناو ته ویل کیږي چې هر انسان په هغه کې شر محسوسوي، لکه زنا او داسې نور. او منکر عامو بدو کارو ته ویل کیږي. که چیرې یو څوک په صحیح طریقه د لمانځه پابندي وکړي او د لمانځه چې کم شرایط دي په هغه طریقه باندې لمونځ ادا کړي، الله جل شانه به دغه مسلمان د هر قسم ګناه څخه وساتي. بل روایت کې راځي، د دې روایت کوونکی ابو هریره رضی الله عنه دی، او دغه روایت بخاری او مسلم دواړو را نقل کړی دی. بخاری جلد اول صفحه 141، مسلم جلد دوم صفحه 141. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منكم كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلاة 5 يمحو الله بهن الخطايا. دی مبارک فرمای: د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې اورېدلی دي چې داسې یې فرمایل. تاسې ما ته خبر راکړئ، تاسې وګورئ، تاسې متوجه سئ، تاسې واورئ. که چیرې د یو چا د دروازې مخ ته، یعنې د سرای د باندې چې دی راووځي دستي، هلته یو ویاله وي، او دی په هر ورځ په دې ویاله کې 5 وارې غسل کوي. 5 وارې ځان د خیرو څخه په دې اوبو پاکوي. آیا دغه سړی چې هر ورځ 5 ځلې لمبیږي، د ده پر بدن به څه خیره پاته سي؟ صحابه ورته وویل: یا رسول الله، نه پاتېږي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې بس همدا د 5 لمونځو مثال دی. الله جل شانه په دغه 5 لمونځو سره د انسان ټول خطاوي معاف کوي. که ته 5 وخته لمونځ په پابندۍ باندې کوې، که ستاسو څه ګناهونه سوي، هغه الله جل شانه درته معاف کوي. البته خو 2 خبرې په ذهن کې ساتل پکار دي. یوه خبره دا چې کله یو څوک ګناه کوي، نو په دې ګناه کې حتما یا د الله حق ته پښو لاندې کیږي یا د مخلوق.
د مخلوق حق الله جل شانه چاته نه بخشي. نو ستاسو به په دې ګناهو کې دا ګناه نه کېږي چې ته د یو چا حرام مال خورې. په دې ګناهو کې به دا ګناه ستاسو نه کېږي چې ته د یو چا غیبت کوې، پر یو چا بهتان وایه. بهتان ویل، غیبت کول، د چا مال خوړل، د چا په امانت کې خیانت کول، یو چا ته ښکنځل کول، یو څوک سپکول، یو څوک وهل. د الله د مخلوق حق به ته نه خورې. د الله د مخلوق حق الله عزوجل چاته نه ورمعافوي. ستاسو که خپله شخصي ګناه سوي هغه الله جل شانه تا ته په دې باندې معاف کوي. او دوهمه خبره دا ده چې ته به د کبیره ګناه څخه ځان ګوره. د کبیره ګناه که چیرې د یو چا څخه وسي باید توبه وباسي. دا نه ده ضروري چې د مؤمن مسلمان څخه به ګناه نه کېږي. مؤمن مسلمان بلکې انسان الله جل شانه عاجز پیدا کړی دی. حتما به خطا تېروتنه ګناه ځینې کېږي، خو ګناه چې ځینې وسوه، که کبیره ګناه ځینې وسوه، فوراً به توبه باسي. او که صغیره ګناه ځینې سوي مؤمن مسلمان خو باید نه صغیره ګناه وکړي نه کبیره ګناه، خو انسان عاجزه دی. لکه دا چې پر یو نامحرمه ښځې سترګې ولګېږي یا د ضرورت اخواته یوه خبره ورسره وکړي، او یا دا چې نورې وړې وړې خطاوې چې داسې خطا چې په هغه کې وعید نه راغلی، دا ټول ګناهونه په لمانځه باندې معاف کېږي. او که ستاسو کبیره ګناه سوي، نعوذ بالله، غیبت ته څه سوي، باید دا مسلمان څه بخښه واخلي. که غلا دسې سوي د هغه څه باید بخښه واخلي. که درواغ دسې ویل سوي دا کبیره ګناه ده باید د الله څخه معافي واخلي. او همدا ډول که نور بله ګناه درڅخه سوي، په دغه ګناهو کې هم علماو خبرې کړي دي. وایي څوک وایي چې په دې کې کبیره ګناهونه هم داخل دي، چې په دې کبیره ګناهونه معافېږي. خو اکثر علما دا دي چې په دې صغیره ګناهونه معافېږي، کبیره ګناهو باندې به انسان توبه باسي. یو بزرګ فرمایي وایي دا صغیره ګناهونه دي، کبیره ګناهونه نه دي، ځکه که د یو چا څه کبیره ګناه سوي او هغه مسلمان وي، دا به څنګه مسلمان وي چې د یو چا حق پر باندې وي یا د الله حق پر باندې وي، دی د آرام ناست دی. د مؤمن مسلمان شان خدا دی چې کله کبیره ګناه ځینې وسول باید دستي توبه پر وباسي. همدا ډول نور روایتونه هم راغلي دي. بل روایت کې راځي، دا روایت هم ابو هريره رضی الله عنه نقل کړی دی، روایت کړی دی او نقل کوونکی مسلم شریف دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وای پنځه لمونځونه او د یوې جمعې څخه تر بلې جمعې په دې منځ کې که ستاسو څه خطاوې سوي وي، هغه ټول الله په دې در معافوي. بل روایت بیا جابر رضی الله عنه روایت کړی دی، هغه روایت هم مسلم را نقل کړی دی په جلد 2 صفحه 132 کې. هلته هم د دغه ویالې یادونه سوې ده، هلته دغه واله یاده سوې ده، بهانده واله او جوره واله، داسې تورې دي. مثل الصلاة الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منكم كل يوم 5 مرات. که د چا د دروازې په خوله کې یوه ویالې وي بهانده او جوره، دا دوه قیدونه ځکه ورسره ایښي دي چې ولاړې اوبه داسې دي که تکراري سړی پکښې غسل وکړي هغه اوبه چټلې سي، خیرنې سي. او که بهاندې اوبه وي چې دا ستا د بدنه څخه خیره لویږي هغه وړي. او ژوره هم ځکه یاده کړې ده چې هر څومره ژوره یي هغه اندازه
ډېر اوبه تېروي او ډېر اوبه چې دي هغه د انسان ښه پاکي راولي. یعنې دا چې بهاند او ژوره ویاله چې ستا د بدن څنګه پاکي راولي، همداسې دا 5 لمونځونه هم ستا د بدن پاکي راولي. بل روایت کې راځي، دا روایت عثمان بن عفان رضی الله عنه نقل کړی دی او روایت کړی دی او نقل کړی مسلم شریف دی. دی مبارک فرمای: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. دی مبارک فرمایی وای ما د پیغمبر علیه السلام څخه واوریدل چې هر سړی خامخا چې کله د لمانځه وخت ته حاضر سي او دی هغه فرضي لمانځه دپاره ښه اودس تازه کړي، خشوع، خضوع، رکوع دا یې ټول برابر کړي، نو ده چې مخکې څه ګناهونه کړي دي تر دې لمانځه وړاندې هغه به ټول الله ورته معاف کړي، دا ټول عمر به دا وي. بل روایت کې راځي، دغه روایت ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی او متفق علیه حدیث دی، نسائی هم را نقل کړی دی. دا حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای پیغمبر علیه السلام فرمای وای لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کم ثواب چې په لمانځه کې سته او یا کم ثواب چې په اول صف کې سته او یا دغه ثواب په اذان کې سته، که چیرې دغه ثوابونه بدون قرهکشي نه پیدا کېدلی نو خلکو به قرهکشي ورته کولی او دغه ثواب به یې لاسته راوړلی. وایي که چیرې خلک خبر سي چې څومره ثواب په اذان کولو کې سته یا په اول صف کې سته، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، کم ثواب چې په اذان کولو کې سته او یا کم ثواب چې په اول صف کې سته او بیا دغه اذان او د اول صف درېدل بدون قرهکشي لاسته نه راتللی نو دوی به ضرور قرهکشي ورته کولی. او بل روایت کې راځي، دا روایت بیا روایت کړی دی. روایت نور هم ډېر سته، خو دغه یو روایت چې ابي زهير عماره را نقل کړی دی، دی مبارک فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هرگز به هغه څوک جهنم ته داخل نسی چې تر لمر ختو مخکې او تر لمر لوېدو وروسته لمونځ کوي. دوه لمونځونه یاد کړي دي. نور روایات هم سته، الله جل شانه دې موږ ته توفیق راکړي او د مؤمن مسلمان لپاره یو حدیث هم کافي دی چې د الله پیغمبر وعده ورسره وکړي. د الله د پیغمبر وعده چې په یو حدیث کې سوي او مؤمن مسلمان یې واوري، مؤمن مسلمان په دا یوه باندې عمل کړي، که د فضیلت هېڅ خبره نه وي ورته چې مازې ورته وویل سي چې دا د الله د پیغمبر حکم دی، وایي پر سر سترګو یې کوم. او دا یو حدیث چې په دې کې کومه ګټه ده، د دې ګټه که الله مسلمان ته ورکړي
نه خلاصېدونکې ده. دا د لمانځه فضایل شوه. نو بیا به اوس د لمانځه طریقه شروع کوو. په لمانځه په طریقه کې به هم اول وختونه وپېژنو چې د لمانځه وختونه کم دي. بیا به ورپسې د لمانځه طریقه و چې اول به نیت څنګه تړي، په نیت کې چې بیا څه مسلې دي، او تکبیر تحریمه کې چې څه مسلې دي، دا به یو بیانوو انشاءالله. بیا چې کله د جماعت لمانځه ته ورغلو، بیا به هلته د جماعت فضائل هم بیان کو انشاءالله. الله جل شانه دې د عمل توفیق را نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.